سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته د چکن فرایډ یعنی د چاینیز وریجو چل ښکاره کوو. نو که تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو د ډېر یو مزهدارو او اسانو وریجو چل به زده کړئ. د ټولو نه مخکې به زموږ په دې کې پکارېږي وریجې یعنی سیله وریجې. دا وریجې به راواخلو او یو 3 پیرې به په اوبو باندې وینځو او د دې نه پس به په تړمو اوبو کې تقریبا د 1 غنټې دپاره کیږدو چې ښه پستې شي. بیا به پکې زموږ پکارېږي 4 غټې قاشوغې تیل یعنې غوړي، تقریبا 250 ګرامه د چرګ سینه، 2 د اوږې پلي دغسې قیمه شوي. دې کې به زموږ پکارېږي 6 دانې شنه پیاز، 2 ګازرې او 3 دانې غټ مرچکي یعنې شمله مرچکي. د شمله او مرچکو نه به زموږ صرف نیمه پکارېږي، دا د رنګ دپاره هم دی او د مزې دپاره. د پیازو به سپین جدا کو، پاڼې به جدا کو او ګازرې به هم دغسې وړې وړې کو. درې هګۍ، سپین مرچکې او تور مرچکې وړه قاشوغه د دواړو نه، 3 وړې قاشوغې د مالګې یا تاسو د خپلې ذایقې اچولی شئ، 1 غټه قاشوغه د زویا سوس، 1 غټه قاشوغه د سرکې. اول به راواخلو 3 لیټره اوبه، هغه به وخوټ کوو، نو بیا به پکې مالګه ور واچو یعنې نیمه مالګه موږ په دې دغه کې ور اچو یعنې 1 قاشوغه، او بعد له هغې نه پکې 1 غنټه پس دا وریجې دغسې پستې شوې وي نو دا پکې ور اچو او دا به پکې وخوټ کوو چې تقریبا د 85 نه تر 90% پورې دا پخې شي. او بیا به یې راوباسو او دغسې اوبه به ترې وباسو او یو طرف ته به یې کیږدو. اوس به دغه تیل راواخلو، په یو لوښي کې به یې واچو چې تاوده شي، نو بعد له هغې نه به پکې دا چرګ ور واچو او تر یو حده پورې به یې پکې سور کړو چې داسې دا رنګ بدل کړي یعنې سپین شي. کله چې د چرګ رنګ بدل شو نو بیا به ورته دا اوږه ور واچو. اوږه به پکې ښه ولړو او مکس به یې کړو. زموږ سره اوس 1 قاشوغه مالګه پاتې شوې ده، هغه پکې ور اچو، هغه پکې مکس کوو. تاسو د خپلې ذایقې مطابق پکې ډېره هم اچولی شئ او کمه هم اچولی شئ. کله چې چرګ دغسې سور شو یعنې غوړي پکې ښکاره شو نو تاسو کولی شئ چې بیا پکې ګازرې ور واچوئ، ځکه چې ګازرې د ټولو نه سختې وي. نو دا به پکې ښه مکس کړو. بیا به پکې د پیازو هغه سپینه برخه ور واچو، نو هغه هم لږه سخته وي، نو هغه به پکې د 2-3 منټو دپاره ښه سره کړو. دا دی اوس ګازر او پیاز پکې ښه سره شوي دي، نو اوس به ورته دغه غټ مرچکۍ یعنې شمله مرچکۍ دغه نیمه برخه چې موږ داسې پرې کړې ده دا به ورته ور واچو او دا به پکې ښه مکس کړو، ښه به یې پکې ولړو، لږ به یې پرېږدو د 1 منټ دپاره. نو دغسې به بیا ښکاري
د دې نه پس به ورته بیا دغه نیم د تور مرچکي او د سپین مرچکي به ورته ور واچو او دا به پکې هم ښه میکس کړو، ښه به یې پکې ولړو. دا به اوس دغسې ښکاري. نو بیا به ورته د ټولو نه دا نازکه برخه د پیازو یعنې د پیازو دغه پاڼې دغه به ورته هم ور واچو. لږې پاڼې به ځان ته کېږدئ چې اخره کې په وریجو ور واچوئ. دا چې کله دغسې جوړ شو لږ به ځای پرېږدئ او دغه هګۍ به ور واچوئ. دغه هګۍ به د مخکې نه تاسو لړلې وي، دا به پکې پخې کړئ. هګۍ کولی شئ چې تاسو په یو بل لوښي کې هم پخې کړئ، بیا یې ور واچوئ، خو د تیل به پکې بیا لږ زیات شي. نو ښه دا ده چې په دې لوښي کې پاخه کړئ. ښه به یې پکې ولړئ د هګۍ، چې هګۍ کله داسې لږې پخې شوې نو بیا به یې د دغه نورو موادو سره میکس کړئ. کله هر څه دغسې میکس شو نو بیا به ورته نیمې وریجې ور واچو او دا به پکې مخکې نه میکس کړو، ځکه چې ټولې وریجې ور واچوئ نو میکس کول به یې بیا لږ ګران وي. کله چې نیمې وریجې میکس شوې دا نیمې نورې به ور واچو او دا به لږې غونده کې میکس کړو. نو بیا به ورته سرکه، زویا سوس، پاتې شوی تور او سپین مرچکی ور واچو او هغه به پکې هم ښه میکس کړو. نو د دام چې ور واچول دا چې ښه میکس کړل نو د 1 منټ یا د 2 منټو دپاره به یې پرېږدو. نو زموږ دا وریجې بیا تیارې شولې. ډېره یو آسان چلې دی. اوس زموږ دا ویډیو اخر ته رسیږي. زموږ دا چینل سبسکرایبول مه هېروئ. نو زموږ ویډیو اخر ته ورسېدله. اوس موږ ستاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.